اوښ او ګیدړ د یو اوښ او ګیدړې انډیوالي وه. یوه ورځ ګیدړه وږې شوه. اوښ ته یې وویل د سیند نه پورې غاړې د ګنیو پټې دي، راځه چې ورپورې وځو، ته به هلته ګني وخورې او زه به هم مایان ونیسم. اوښ سمدلاسه ورسره ومنه او ګیدړه یې د سیند نه په شا پورې ایسته. ګیدړې په لښتیو کې مایان ښکار کړل او اوښ ګنیو ته ولګېد. ګیدړه ډېره زر مړه شوه او په ټوپونو یې پیل وکړ. اوښ ډېرې زارۍ ورته وکړې چې مه کوه، کروندګر به راباندې خبر شي، مګر ګیدړې هېڅ سر نه خلاصو او اوښ ته یې په ځواب کې ویل چې دا زما عادت دی چې د هر خوراک نه وروسته ټوپونه وهم. د ګیدړې په چیغو کروندګر را خبر شو چې پټي ته راغلی، په اوښ یې سترګې ولګېدې چې ګنیو ته لګېدلی. اوښ ته یې لرګي ونیو او ښه یې ووهه. اوښ په خوله څه ونه ویل، خو په پټه یې ګیدړې ته په زړه وینې را اوښتې. اوښ او ګیدړه بېرته راستانه شول. د اوښ په ملا سخت درد چې په سیند پورې وتل. د سیند نیمایي ته چې راورسېدل، اوښ په اوبو کې غوټې وهل شروع کړل. ګیدړې اوښ ته ډېرې زارۍ وکړې چې مه کوه ډوبېږم. اوښ ورته وویل چې دا بیا زما عادت دی چې له هر خوراک وروسته په اوبو کې رغړم. هماغه وه چې ګیدړه ډوبه شوه او اوبو لاهو کړه. نتیجه: هر عمل عکس العمل لري. نو که غواړې چې سبا د نورو له ضرر څخه خوندي پاتې شې، نو نن هغوی ته ضرر مه رسوه.